ستا د خپل ژوند خبره ده مین چې کېږي نه دواړه سیټ نه خوند کوي که بیا پکې مړم چېر وخوړې والله غر کې کړم دلته داسې حساب وي جینۍ باندې مین شوی وم زه مخکې ځکه زه واده نه کوم تا ته زه مین مسله ویم جینۍ نه بدرنګه وه نه ښایسته وه نه غنمرنګه وه نه توره وه پوه شوې داسې یو قسم جینۍ وه لکه نینا دا نینا خو ډینګه ده هغه خو بیا هم پلاسټکي مخ جوړ کړي زړګه پیکاډونه زما نه پرته شوی ډېره بخښنه غواړم او ماله مه راځئ پوه شوې هغه څه شی ګروپې تاواني ګروپې که څه ګروپې ګیټ آوټ ښه وځئ بار کښېنئ زه پیکاډونه په سکوټ نه پرات کوم چې چا د دې سړي تصویر لګولی هم بلاک کوم پیکاډونه زما سکوټ نه پرات دی زړګو زه دلته خو خلکو له راځم دلته ښه ګاپونه اوسه لګومه خوشحالي اوسه کومه پیکاډو کې زما کار نشته ښه څه نام یې ده ګندګیر ګروپ دی که د الخان سر ګروپ دی نو هغه جینۍ څه چې کله ما مینه شروع کړه که نه ډبل ټیپ کوئ نو ما جینۍ ته داسې اورو شان دی داسې ورنږدې شو مال څنګه یې ویل ښه نه یم که نه مال ولې ویل خوښ مې دی دې څه زه دا جلیبي کار کوم جلیبي چې مې پرون را دغه کړی راوستی نو جینۍ څه یاره نه حقیقت کې درته وایم په جینۍ مین شو پوه شوې ځکه زه واده نه کوم او بس پټې پټې ساده موبایل وراسه بس کړنګ وکړو تک ایزولوډ به مې ورته کړی 100 روپۍ پاکستان کې پیسې خو ډېرې وې ټولې دا ورانې پیسې راسوي ښې ډېرې وې بس یاره جینۍ باندې مین شو مړه بس خبرې ورته کوه کیسې ورته کوه او مړه بس قسم قسم پوره کوټ کې مې ټول د بروتو باغونه ولا اخیستي دې باغ نه به دا بدل عالم او دغه ځای کې بدله صبر وکړه چې جینۍ خو جوړه شي که نه قصه کم ځای ته راسي ته په منځ کې راودانګې پاټک مه جوړوه که نه ماله چې څوک پاټک راکړي بیا قصه رانه ګډه وډه کړي ما کوټ نو ما چې اورېده ما ویل یاره د جینۍ خو چې کومه جینۍ وه چې تاسو فوټو ته وکړو لاړه دې نه زما قصه واوره ته مه ګړېږې که نه ته په بد مه ګړېږې زما په تا باندې هم بروسه نشته شیخ نه یې چې ته خبره واوره الینا خان دا وي ملګرو دی چې ما فالو کړي اورېږه چې زه دې انفالو نه کوم نو دا پرېږده پوه ما کوه ته خو ما سره میچ نه کوې بس دی ته خو ما سره میچ نه کوې ته یادوي زه به درته څه میخ دی که میچ وکړم تا خو تصویر لګولی نو زه څه شي ته وګورم لایف بره زه خو پهله کسان خو پیدا کوم که نه ځان خو نه بیزته کوم که نه راشه که تودېږي آخره زمانه شو د چرګانو یارانه شو پهله کسان پیدا کوي بیا میچونه کوي څوک یو ګل نه راته ولي او زه خلکو ته مې بوتان نیولي ما ته یې نه ولي دلته 2000 کسان راته ناستې دي ما ته یې نه ولي نو تاسو ته به یې څه ولي ملګرو ټیپ 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 1100 کسانو ظالمانو بس دی که نه دي جولې خبره واوره مړې پرېږده جولۍ مه وره چې خلکو له ځان له ستړي ستومانه ټوله ورځ یې بلاکونه اوچت کړي دي او سریاګانې تړلې دي پوه شولې دا څه سیټان خو موږ ته نه کښېني پوه شوې چې سیټان کښېني خو ټول دا زموږ په شانتې خلک دی غریبانان خلک دی دلته راشي بس جولۍ مه وره چې اوس به دې بلاک کړي خدای دې خټه خبره واوره د بانګي قصه ورته وکړه کوم زړګو تاسو ډبل ټیپ کوئ زه درته قصه کوم نو هغه جینۍ باندې مین شو او مړې بس ټوله ورځ به اوسه لګیا وم پوه شو په ټیلیفون باندې په یو لاس به مې شترنګ نیولی یو پیره رانه پولیس والا هم د بوسو څخه جوړ کړو پوه شولې بیا ډبې پې ورکټ قابو مې مړ کړی پولیس والا خبره واوره عشق کې ډوب سړی وم بس په پولیس په چوکیو ډنډې منډې مې وله په مخه واخیستلې پوه شولې سره پوه نه شوم
بس ښې سرې کړم بیا پوه شو بس خبرې مبرې به مو څه کولې پوه شولې بس ما هغه دغه زه به درځم او زه به درله دا شی علم دا شی جینۍ رضا شوله ما چې زه صحیح ده بس ټیک ده پوه شولې بس بله ورځ کور کې سایکل ولاړو هغه ټایم کې زمونږ ډېره غریبي وه کړنګه کړوته په سایکل سور شومو سره غرمه وه پوه شوې یاره سره غرمه و جنۍ ته مې رنګ کړی مو دې ځای ته ګني پټي و پوه شولې ګنو پټي و مال دلته به راووځي پوه شولې بس زه به راشم په موړې به درڅه ګپ شپ ولګوم بیا به درته راځم جنۍ ویل ټیک ده پوه شوې صحیح قصه ده ورانه نه ده کښېنه ما څه زړه غوره کښېنه زه غلطې قصې نه کوم بس یاره اوس سایکل باندې ورخلاص یم چیغه او هغه دومره سخت و که نه ګریسي سره سایکل له ورکړي نو چې زړه یې راله سین کړی و پوه شوې د هغه ځای تلو پورې ډبل ټیپ کوئ که نه قصه په نیمه کې پرېږدم ډبل ټیپ مه خاندو بس سایکل مې وي دوکچې کې وارته و پوه شوې ګنو دوکچې وي بس هغې کې مې وارته و جینۍ له ورله لرګي ګېټې و د لرګي وارې و پوه شولې غړسه کړسه ور مې ورته ووه پوه شو جینۍ راونوته ټوپک راووتو رسا مې د سپېږمو پورې شپېلی ولګېده سایکل پورې مې ځلوبۍ هم تړلې وې پوه ګایز دا سکرین ټکوئ که نه سکرین ټکوئ 1000 کسان یې سکرین نه ټکوئ خبرې ته غوږ کېږده مړې څوک به یې ټکوي څوک به یې نه ټکوي پرېږدی لایف شیر کړئ لایف زرو ته ورسوئ زړګو زما لایف زرو دا چې دا سکرین ټکون یاد کړي ما ته بیا خپل را یاد کړي تاسو چې دا یادوي بس ما ته یې تاسو زما غږ شیر کوئ لایف شیر کوئ خو پوه شوې سایکل تولې پورې مې ځلوبۍ هم تړلې وي ځلوبۍ پېژنې خو دې پېژنم مشرې سې ځلوبۍ که نه واو بس یاره چې ټوپک شپېلی مې د سپېږمې پورې ونه بیل یې کړله ما چې دا څنګه تروش وي د دې سړي د سپېږمې نه راوختو که څه زه اوس دومره په عشق کې ډوبه وه چې ټوپک له مې غاړه ورکړم ول په خیر رالې مړه شکیله خبرې ته غوږ ونیسه یاره بس چې ټوپک مې وکتو مال شی خو غلط شو یاره لکه پوه شوې غلط پاسورډ مې ورکړی و پوه شو بس په دوکچې کې خوشې شم یاره زه وایم چې داسې مې شمارلې چې 10 ډزونه راباندې کېدل ما 10 پټي کراس کړي و پوه شوې پترو رانه دا غوږونه وړي و پوه شو د ګانو پټي و او داسې ګانې و چې ګانې باندې به مې خپه کېښود هغه به لکه د سپرینګ کته شو ډاس چې زما دا سر مې و ګایز ټیپ کوئ که نه ملګرو سلام علیکم سلام بس یاره منډې مال راشاسینم خو ډزې مې شمارلې چې 10 پټي مې کراس کړه نو 10 ډزې راباندې وشولې پوه شولې اخري وکر کڼه و مال اوس به څه منډې وه نری ګوره شانتې بیره و چې په هغې کې مې نیغ لکه د مږې ورننوتم داسې سر مې په ګدین کې لاړی پوه سلام ته زما قصې ته غوږ نږدې ولې نږدمه ښه بیا څه وشو چې غوږونه دا د سلام ټیم دی پوه شوې دا د سلام ټیم دی چې ته یې سلام چاته مې سلام کول سړی ځای را ځای ګوري بیا سلام اچوي که نه پوه مړه شکیله مه خانده که نه نو ته وایه قصه راته وکړه د عشق قصه اوس وایه مه کوه وکړه بیا څه وشو بس داسې چې مې سر راپورته کړو ګبین پر ځان په سر ناست و پوه شولې مچۍ پکې وې نه خالي ګبین و مچۍ په ګبین باندې څنګه نه ناست یاره یا خو ته خو مچو به خو دا مخ پرې له پړسولی و پړسولی نه سم مې ډډ بډ کړی و موږ
بله ورځ چې مې سایکل وکتو په کباړي راله خرڅ کړی پوه مننه ای خدایا ښه نو بیا دغه د اینې 1 میلیون هم پوره شو مننه زړګو علامه آباد لره بس اوس پوره شو اوس چې تاسو یو ځل سکرین یو ټک ورکوئ هم پوره شو سکرین ټکوئ سکرین مه پرېږدئ 120 کې خوشی کوئ